صدق الله العظیم. جزاکم الله خیرا. ډیره زیاته مننه. د تلاوت څخه وروسته اوس د محترم استاد دکتور صاحب فصیح الله څخه غوښتنه کوو، بلنه ورته ورکوو چې خپل درس موږ او تاسو ته وړاندې کړي. دکتور صاحب فصیح الله. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقال: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درنو قدرمنو خويندو او ورونو، زه تاسې ته په دې مبارکه قرآني او ایمانی برنامه کې د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. الله جل وعلا شانه دې زموږ او ستاسې دغه نشست په خپل دربار کې قبول کړي، او الله تعالی د خپلې رضا لپاره موږ او تاسو نه قبول کړي. عزیزان گرامی، تشکر از اکادمی القرآن که این برنامه ویژه‌ای را ترتیب دادن. الله جل وعلا شانه به اداره اکادمی خیر و برکات نصیب فرماید. ما بدون توقف وارد موضوع میشیم. درنو محترمو اوریدونکو، موږ او تاسې د نن ورځې لپاره یو ډېر مهمه موضوع انتخاب کړې ده، او هغه دا ده چې د قرآن د زده کړې ارزښت او اړتیا څه ده د دې د تعلیم او د دې د تعلم د کوچنیانو لپاره او د لویانو لپاره. عزیزانو، قرآن عظیم الشان د الله رب العالمین هغه عظیم کتاب دی چې کله انسانان دې سره وصل شي نو د هغوی دنیا هم الله تعالی راغی، او الله رب العالمین دوی ته په جنت کې هم ډېر ستر نعمتونه آماده کړي دي. آیات چې ستاسې په مخ کې ما تلاوت کړ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د فرائضو نه یو ستره فریضه دا وه چې یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه. د دې قرآن کریم تعلیم او د دې تعلم او د دې آیتونو تلاوت دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په فرائضو کې شامل. نو د کله نه چې قرآن عظیم الشان نازل شوی دی، د هماغې وخت نه د دې زده کړه او د دې تعلیم او تعلم په مسلمانانو باندې لازمي ګرځېدلی دی، او د هغې وجه دا ده چې د قرآن عظیم الشان
تعلیم او د دې زده کړه دا په حقیقت کې انسان هغه ټول دینی مسائل او هغه ټول لارښوونې چې د انسان د ژوند لپاره اړینې دي په دې کې زده کوي. الله رب العالمین فرموده است ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. تمام آموزه‌های دینی، اساسات تعلیمات دینی در قرآن عظیم الشان است. در نتیجه تعلیم و تعلم قرآن کریم اعتقادات و فکر یک مسلمان تصحیح می گردد. د انسان معنوی روزنه د امدی کتاب په وسیله ممکنه ده. د انسان فکری رشد او د انسان د اخلاقیات سمون هغه د امدی مبارک کتاب سره تړلی دی. د قرآن عظیم الشان زده کړه دا په حقیقت کې د انسان لپاره که هغه ماشوم وي او که هغه لوی وي د هغوی د حفاظت وسیله ده. ما شما و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در زندگی خود در کشمکش هستیم. حفاظت ما، حفاظت فکر ما، حفاظت عقیده ما، حفاظت اخلاق ما در مقابل این آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی گوناگون توسط قرآن کریم ممکن است. عزیزان گرامی، در نتیجه تعلیم و تعلم قرآن کریم انسان زندگی سالم را برای خود ایجاد کرده میتواند. ترویج آداب برای زندگی درست و سالم و کامیاب در نتیجه آموزه‌های قرآن کریم است. درنو محترم و خویند و اورونو، د قرآن عظیم الشان زده کړه دا په حقیقت کې د قرآن سره د انس او د قرآن سره د مینې په معنا ده. او څوک چې قرآن عظیم الشان سره مینه لري او د قرآن عظیم الشان په زده کړه کې بوخت وي او د دې تلاوت کوي، د دې په اړه هغه حدیث چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي چې دغه مبارک کتاب به د قیامت په ورځ راشي او د الله رب العالمین په حضور کې به سفارش کوي او وایي به چې یا رب حله، ای پروردګاره دا صاحب قرآن دې ته دا ښکلی که، دې ته ښکلی لباس ورنصیب که، فیلبس تاج الکرامه. نو د قرآن عظیم الشان د سفارش په نتیجه کې به د کرامت او د عزت هغه ستر تاج دې ته ور په سر کړی شي. بیا به د قرآن فرمایي د الله رب العالمین نه به درخواست کوي چې یا رب زده فیلبس حلة الکرامه. قرآن عظیم الشان سفارش میکنه که یا الله دیگه هم در اکرامی و در اعزازی شخص اضافه فرما، باز لباس کرامت به او پوشانیده میشه. باز قرآن عظیم الشان سفارش میکنه و با پیشگاه الله رب العالمین عرض میکنه که یا رب ارض عنه، ای پروردگار از این صاحب قرآن راضی شو، فیرضى عنه، او الله رب العالمین با خپل رضایت اعلان کی چې د خپل دې بنده نه زه خوشحاله او راضی یم. او په دغه وخت کې به وویلی شي دې صاحب قرآن ته، چا چې د قرآن په زده کړه باندې اهتمام کړی. عزیزانو، تاسو د قرآن د زده کړې د ارزښت او د دې د اړتیا په اړه موږ او تاسې دلته ناست یو خبره کوو. د دې صاحب قرآن ته چې چا قرآن زده کړی دی، نورو ته یې ښودلی دی او د قرآن تلاوت یې کړی دی، ورته به وویل شي اقرأ، تلاوت کوه، ورقه، او د جنت په ماڼیو کې پورته خیجه، وتزاد بكل آیة حسنه، او د هر آیت په لوستلو به د هغې په نیکیو کې اضافه کیږي. عزیزان گرامی، در حدیث دیگری آمده و او گفته میشه که ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، و تلاوت قرآن کریم را ادامه ده، قسمی که در دنیا را تلاوت میکردی، فإن منزلتك عند آخر آیة
تقرأها مقام تو و جایگاه تو با امو آخرین آیاتی که میخوانی امونجا هست. درنو محترمو خویندو او ورونو، د قرآن عظیم الشان زده کړه ولې ضرور ده؟ دا ځکه ضرور ده چې قرآن عظیم الشان او دې سره تړاو، قرآن عظیم الشان سره رابطه او اړیکه دا په مستقیم ډول د انسان په ژوند باندې اغیز لري. د قرآن عظیم الشان تأثیرات د انسان په ژوند دا دي چې د انسان ایمان غښتلی کیږي. د ایمان حقیقت قرآن عظیم الشان بیان کړی دی. د انسان رابطه د الله جل وعلا شانه سره، د انسان اړیکه د خپل رب سره غښتلی کیږي. او کله چې انسان د خپل رب سره رابطه غښتلی کی، بیا د هغې په دنیا کې هیڅ مشکل نشته. کله چې انسان ته د الله رب العالمین معیت حاصل شي، د الله رب العالمین سره د هغې نږدېوالی او قرب هغې ته حاصل شي، نو انسان بیا په دنیا کې هیڅ ستونزې سره نه مخ کیږي. او دا قرب او دا نږدېوالی دا په حقیقت کې د قرآن د زده کړې په نتیجه کې، د قرآن سره د تړاو او د قرآن سره د اړیکې په نتیجه کې منځته راځي. عزیزان گرامی، در نتیجه رابطه و در نتیجه آموزش قرآن کریم انسان آرامش و سکون را احساس میکنه. بهترین ذکر و تلاوت قرآن کریم است. و در مورد ذکر الله رب العالمین می فرمایا الا بذکر الله تطمئن القلوب، بذکر الله رب العالمین قلبها و دلها آرامش پیدا می کنه. منگو تاسو وینو چې په دې دنیا کې د انسان ورکه هغه سکون او ډاډ او اطمئنان دی. دا په ډیرو مالونو او په ډیرو جایدادونو او په ډیرو مناصبو او په ډیرو القابو او په ډیرو شهرتونو کې نشته. قرآن عظیم الشان فرمایي چې د الله په ذکر زړونه اطمئنان مومي، او د قرآن عظیم الشان تلاوت دا د الله تعالی بهترین ذکر دی، ذکر چې قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی. اعزان گرامی، در نتیجه آموزش قرآن کریم برای کودکان و جوانان و به عامه مردم در حقیقت ای رشد اخلاقی و تربیتی انسان هست. اگر انسان میخواهد که به قله‌های اخلاق برسه و او یک انسان مطلوب باشه، در نتیجه قرآن کریم، در نتیجه آموزش قرآن کریم این ممکن است. از ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها پرسان شد که اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ مادر جان جواب داد کان خلقه القرآن، یعنی قرآن کریم در رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقو. په دې معنا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مجسم او متحرک قرآن. در نتیجه تعلیم و آموزش قرآن کریم انسان از مصیبت ها و مشکلات و فتنه هایی که در دنیا موجود است از او نجات پیدا میکنه. ما شما به خصوص در این عصر حاضر با مشکلات گوناگون روبرو هستیم. ما شما میبینیم که چالش های متعدد به تمام سطوح موجود است. چالش ها و فتنه ها به کودکان، به نوجوانان، به جوانان، به پیران سالان، به همه اینها متوجه هست. یگانه راه نجات تمسک و تعلیم و تعلم این قرآن کریم است. درنو محترم و ورونو او خویندو، د قرآن عظیم الشان په نتیجه کې انسان د ژوند هدف ته رسیږي. د قرآن عظیم الشان د تعلیم او تعلم په نتیجه کې انسان دې نتیجې ته رسیږي چې هغه په دې دنیا کې بې هدفه نه دی. الله جل وعلا شانه هغه عبث نه دی پیدا کړی. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون.
عزیزان گرامی، در نتیجه تعلیم و تعلم و آموزش قرآن کریم در انسان حس مسئولیت پیدا میشه. یعنی انسان دا احساس کوي چې هغه یو مسئول مخلوق دی، هغه په دې دنیا کې بې لګامه او غیر مسئول نه دی پیدا شوی، بلکې د قرآن عظیم الشان د زده کړې په نتیجه کې هغه په دې پوهېږي چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. در نتیجه تعلیم و تعلم قرآن کریم انسان به خانواده خود و به روابط اجتماعی توجه میکنه. تجربه ثابت کرده او کسانی که با قرآن هستند، او کسانی که برای تعلیم و تعلم قرآن کریم وقت دادن، اینها متفاوت هستند. او انسانایی هستند که فقط در مورد خود نه، بلکه در مورد اقارب خود، در مورد اجتماع خود فکرمند هستند. درنو محترم خویندو او ورونو، د قرآن عظیم الشان د زده کړې په نتیجه کې جدید تحقیقات دا وایي چې د انسان خصوصا د ماشوم حافظه تقویه کیږي. یعنی دا په ثبوت سره رسېدلې ده چې دوه هغه ماشومان چې هغه همسنه دي، یو قرآن زده کوي او بل یې نه زده کوي، د دواړو په منځ کې دا تفاوت دی چې هغه ماشوم چې قرآن عظیم الشان زده کوي، د هغې تلاوت کوي، د هغې زده کړې ته وخت ورکوي، هغه په عقلي لحاظ باندې د حافظې په لحاظ باندې د هغې نه غښتلی او قوي دی څوک چې قرآن کریم ته وخت نه ورکوي. عزیزان گرامی، در نتیجه آموزش قرآن کریم یک کودک و یک نوجوان رفتار درست و آداب صحیح رعایت میگیره و میفهمه که قرآن عظیم الشان امر کرده وقولوا للناس حسنا. ابا په دې پوهیږي چې قرآن امر کړی دی چې وبالوالدین احسانا. هغه به په دې پوهیږي چې قرآن دا امر کړی دی چې د همسایو حقوق وساتي، وبذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب. او ای رو میدانه که حق یک همسایه چی هست، حق یک مسلمان چی هست، و ای رو میفهمه که انما المؤمنون اخوة. عزیزان گرامی، در نتیجه تحقیق ثابت شده که تعلیم و تعلم قرآن کریم در حقیقت شکلگیری شخصیت معنوی و مثبت یک کودک و یک نوجوان را به وجود میاره. یعنی هغه کمکیان او هغه نوی ځوانان چې قرآن کریم زده کوي، هغوی کله چې قرآن کریم سره وصل شي د هغوی یو معنوي شخصیت منځته راځي، هغوی مثبت شخصیتونه هغه ټولنې ته تقدیمیږي. او همدغه راز د محققینو دا تحقیق دی چې کله چې یو څوک قرآن کریم زده کوي د هغې ژبه تقویه کیږي، د هغې د ویلو او د گفتار استعدادونه و مهارتونه هغه غښتلي کیږي او تقویه کیږي. همدغسې د قرآن عظیم الشان د زده کړې په نتیجه کې یو ماشوم، یو ځوان، یو مشر، هغې کې د صبر او د حوصلې او د استقامت صفت پیدا کیږي. د هغې وجه دا ده چې کله هغه قرآن کریم زده کوي، هغه صبر ته اړتیا لري، تحمل ته اړتیا لري، او په دې طریقه دا د هغې د ژوند برخه ګرځي. عزیزان گرامی، نقطه دیگری است که در مورد آموزش قرآن عظیم الشان پدر و مادر و خانواده چی مکلفیت داره؟ محترم، لومړی مکلفیت او دنده د مور و پلار او د کورنۍ د مشرانو دا ده چې هغه سالمه او درسته نمونه وړاندې کړي. کله چې ماشومان ګوري چې د هغې مور و پلار تلاوت کوي، کله چې ماشومان ویني چې د هغې مور و پلار د تفسیر یوه برخه
مطالعه کوي او په دې اهتمام کوي، ماشومان هغه په خپله زده کوي. د کورنۍ دا مکلفیت دی چې د وړوکتوب نه باید د ماشومانو اړیکه د قرآن کریم سره پیدا کړي، د هغې د تعلیم او د تعلم اهتمام وکړي. د کورنۍ دا مکلفیت دی چې یو قرآني فرهنګ په خپل کورنۍ کې او په خپل کور کې رایج کړي. د قرآن کریم تلاوت، د قرآن کریم بېلابېلې نسخې، د قرآن کریم بېلابېل آیاتونه چې په کورنۍ کې لیکلي او په کور کې لیکلي په مختلفو ساحو کې. د کورنۍ دا مکلفیت دی چې هغه مناسب وخت وټاکي د قرآن کریم د تعلیم او تعلم دپاره. نه باید تعلیم و تعلم قرآن کریم را به تعویق و تأخیر انداخته شود که یک طفل به 10 سالگی و 15 سالگی برسه و بعد از او آغاز شود، بلکه امو حدیثی که در ابتدا خدمت شما ما عرض کردیم که فرموده که آغاز تعلیم اولادتان را از قرآن کریم بکنید. محترمو، د کورنۍ دنده داده، د مور و پلار دنده داده چې د قرآن عظیم الشان تعلیمات او د قرآن عظیم الشان اخلاقیات په کورنۍ کې رواج شي. امانات، دیانات، صداقات، نورو ته مشرانو ته احترام، په کشرانو باندې شفقت، مهرباني، خلکو سره په ښه اسلوب خبره. دا تعلیمات او دا لارښوونې چې کله یو ماشوم په کورنۍ کې ویني، په خپله د قرآن عظیم الشان سره د هغې اړیکه پیدا کیږي. همچنان عزیزان گرامی، ضرور هست که پدر و مادر خانواده به رشد فکری و معنوی کودکان در روشنی قرآن و آموزه های قرآن اهتمامی داشته باشند. باید بالانتظام تلاوت قرآن کریم به شکل روزانه و ترویج شود. سوال هایی که در روشنی قرآن کریم مطرح میشه نوجوانان را تقدیم بکنند. همدغه راز محترمو، د قرآن عظیم الشان په اړه باندې د کورنۍ یو مکلفیت دا دی چې هغه آیتونه چې هغه عادتا باید تلاوت شي سحر او ماښام کې او سحر کې درې ځله معوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. د خوب په وخت کې دا سورتونه آیت الکرسی تلاوت، د خوب په وخت کې د سورة الکافرون تلاوت او د سوره بقره. یعنی هغه عادات چې هغه د قرآن کریم د تلاوت پورې تړلي دي، شپه ورځ کې تلاوت شي، دا باید د مور و پلار دنده ده چې دا خپلو ماشومانو او اولادونو ته وښیي. عزیزان گرامی، یکی از مکلفیت های خانواده و پدر و مادر این است که محبت قرآن کریم را در قلب های کودکان ایجاد کنند، زیرا که اگر اونا به محبت و به شوق و به رغبت به قرآن کریم رو بیارن، این قرآن کریم خود به خود جز زندگی اینا میشه و اینها بس کوشش میکنه که به این کتاب وصل شود. محترمو، د مور و پلار او د کورنۍ دنده دا ده چې د قرآن بېلابېلې قصې کله ناکله په خپل کور کې د اولادونو سره شریکې کړي. همدغسې د کورنۍ او د مور و پلار دنده دا ده چې ماشومان او کمکیان هغه تشویق کړي. کله چې کوم صورت زده کوي، کله چې مدرسې ته ځي، هغو ته یو انعام ورکړي، شاباش ورکړي، جایزه ورکړي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د هغوی په حق کې دعا وکړي. قرآن عظیم الشان به ماشومه تعلیم داده: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. و فرزندان، پسران و دختران که خانه چشم هست و فرزندانی هست که به قرآن عظیم الشان رو میارن، به قرآن عظیم الشان تعلق دارن.
د دوی په حق کې باید دعا وکړو، د اولادونو په حق کې تل دا دعا وشي چې یا الله دوی اهل قرآن کا. عزیزان گرامی، ای دعا در حقیقت و ای اهتمام در حقیقت وقتی که پدر و مادر میکنه ای برای خود میکنه. یک حدیث شریف آمده که به صاحب قرآن در روز قیامت یک تاج پوشانیده میشه و با والدینشان هم ای تاج داده میشه. فلهذا در حق اولاد دعا بکنیم که الله رب العالمین اینها را از اهل قرآن بگردانه. در اخیر عزیزان گرامی، در دقایق 3-4 دقیقه خدمت شما ما این موضوع را مطرح میکنیم که والدین و خانواده بعد از اینکه را فهمیدن که چقدر ضرور هست، در څومره ارزښتناک او مهمه خبره ده چې اولادونه او کمکان او ځوانان او نوي ځوانان او مشران قرآن زده کړي. نو د اولادونو په روزنه کې او د قرآن په تعلیم کې د عامو وسایلو پرته ځینې نور وسایل هم باید استفاده کړي. د هغې جملې نه د نوي جدید ټکنالوژۍ ځینې اپلیکیشنونه او ځینې هغه سافټویرونه دي چې هغه د قرآن عظیم الشان په تلاوت کې او د هغې په فهم کې همکاري کوي. الحمدلله اوس مسلمانانو په دې هکله یو څه ناڅه کار کړی، که څه هم ډېر وروسته پاتې یو، خو یو څه ناڅه شیان موجود دي. مثلا د قرآن کریم تلاوت په لوړ غږ، د قرآن کریم حفظ د دې اپلیکیشنونو د لارې، د دې ترجمه، د الفاظو تصحیح، دا د دې لارې ممکن ده. د دې په څنګ کې الکترونیکی کتابونه او الکترونیکی مکتباتو نه استفاده وشي چې په عین وخت کې یو ماشوم هم تلاوت اوري او په عین وخت کې هغه ګوري او په مختلفو شکلونو همدغسې متحرک او خوځنده عکسونه ایمینیشن او دا شیان دي چې هغه د ماشوم سره په دغې کې کومک کوي. د دې په څنګ کې د زده کړې دپاره جوړ شوي ویډیوګانې چې هغه کې د قرآن کریم بېلابېل قصص دي، داستانونه دي، د ځینې آیاتونو او د ځینې آدابو مفاهیم وړاندې کول دي، دا هم دې نه باید استفاده وشي. او همدغه راز هغه پلیټفارمونه چې هغه په آنلاین شکل باندې، په مجازي شکل باندې هغه تقدیمیږي چې الحمدلله هغه په ټوله کې اوس په کثرت سره موجود دي. ما و شما امروز همچنان شاهد امی برنامه هستیم که در لابلای امی اکادمی آنلاین ترتیب شده، باید از این استفاده شود. بخاطر این که فی الحال این دنیا حیثیت یک خانه را و یک به اصطلاح قریه را به خود گرفته. هر کس که در هر جای است الحمدلله یعنی او این را پیدا میکنه که چه قسم قرآن کریم را بیاموزه و چه قسم به قرآن کریم وصل شود. اوس دا عذر چا سره نشته، خصوصا زمونږ هغه خویندې ورونه چې په ځینې هیوادونو کې هغه ژوند کوي او هلته د جومات، د حلقې، د استاذ انتظام نشته، نو هغوی باید د دې وسیلې نه استفاده وکړي. عزیزان گرامی، ما گپای خود را خلاصه میکنیم و این را عرض میکنیم که قرآن عظیم الشان در حقیقت یک کتاب سازنده هست، انسانی مطلوب را به وجود میاره. او انسانی که هم در دنیا رشد و ترقی و تعالی نصیب میشه و هم در آخرت. ما من حیث امت وقتی که به قرآن کریم متمسک بودیم، این امت الگو بود برای دیگران. دا د نور انسانیت دپاره قیادت و خلکو به د دې امت تقلید کو، دې پسې به را روان وو. خو تر کله نه چې دا سلسله ضعیفه شوې ده او دې رابطه کې د قرآن کریم سره د اړیکه او تړاو کې ضعف راغلی، د هماغې ورځې نه موږ په مشکلاتو کې اخته یو، په بېلابېلو مشکلاتو او ستونزو کې اخته یو. که موږ او تاسو غواړو چې یو ځل بیا
سرلوړی ژوند وکړو، کامیاب ژوند وکړو، نو یوازینۍ کامیابه لارې دا ده چې قرآن کریم سره وصل شو، خپلو اولادونو ته، نوي ځوانانو ته او په ټوله کې ټولو مسلمانانو دپاره د قرآن عظیم الشان د زده کړې په لاره کې بېلابېل ابتکارات وشي، نوې لارې د قرآن کریم د زده کړې هغه تقدیم شي او وړاندې شي، لکه د نورو مضامینو په اړه چې مختلف میتودونه کارول کیږي، د قرآن د زده کړې په اړه هم دغسې ابتکاراتو ته ضرورت دی، تر څو چې موږ او تاسې دا کار نه کړی د امام مالک رحمت الله علیه په د فرمان په اساس چې لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، د دې امت آخر به په همغه نسخه جوړیږي چې د دې امت اول یې جوړ کړی او د دې امت اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی کتاب قرآن کریم جوړ کړی. الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. قدرمنو، ما د خپلې خبرې را خلاصه او مختصرې کړې په دې خاطر چې که چا سره کوم سوال وي، کوم تعلیق وي، کوم استدراک وي، په دې فرصت کې هغوی د وخت نه په استفاده هغوی خپله خبره او خپل نظر مطرح کړي، او که چا سره کوم سوال هم وي نو کولی شي چې مطرح کړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرباني تاسو خبرې کولی شئ آزادانه. څوک خبرې کوي؟ خپل مایک آن کړي. خپل مایک. مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی سر کې استاد محترم تاسو په شخصیت او په دې هم قدم کې د قرآن کریم ټولو غړو ته او په دې قدم کې د موجوده کلاس ټولو شاګردانو ته سلامونه وکړي کوم. په دې دا وایي چې الله تعالی موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا پروسه په ښه شکل سره هدف لپاره موږ تاسو ته د پای ته ورسوي. استاد محترم، یو پوښتنه خدمت ده چې آیا دا درسونه به روزمره په همدې ټایم باندې او دوهم دا چې په دې انلاین هغه چې دی تاسو به پرزنټیشن وړاندې کوئ، مثلا لکه مثالونه خو داسې یو صفحه ده چې موږ په راتلونکي کې نور هغه درسونه چې تاسو هغه کمپلیټ باندې کوئ موږ په انلاین شکل سره دا کولی شو که نه، او د کلاس وخت به څومره وي؟ یو نیم ساعت، ساعت یا ساعت زیات. ډېره دې ته مننه. الله تعالی مو په خیر وبخښئ که لږ ځان معرفي کړی محترم ورو. استاد محترم، زما نوم عبدالرزاق دی او ستاسو د دې ضروري شاګرد. ډېره زیاته مننه محترم ورور عبدالرزاق صاحب، جزاک الله خیرا. د دې درسونو په اړه خو د آنلاین اکاډمي تصمیم نیسي چې دوی آیا روزانه بیس باندې دا ترتیبوي که هفته کې یو وار، او زه فکر کوم چې دې کې د ستاسې مشوره او د دې شرکاو ګډونوالو مشورې ته اړتیا ده. که دوی غواړي چې ابتدا کې موږ په هفته کې یو درس ترتیب کو یا په 2 هفتو کې یو درس ترتیب کو هم ممکن ده. نو څنګه چې بیا نتیجې ته ورسېدو، مختلف نظریاتو ته په لاره یو او د اکاډمۍ اداره به دا سره راټول کړي دا آرا او دا نظریات، او د هغې په رڼا کې به انشاءالله مخ په وړاندې ولاړ شو. مهرباني. که چا سره کوم وړاندیز یې تقدیموی شي یا کوم پوښتنه یې.
ښه داسې ښکاري چې سوال وړاندیز چا سره نشته دی نو په همدې به اکتفا وکړو دعا به وکړو زه یو ځل بیا د ټولو ګډونوالو خویندو ورونو نه مننه کوم چې تشریف یې راوړ او موږ سره ګډون وکړه په دې برنامه کې الله جل وعلا شانه دې زمونږ او ستاسې دغه مجلس د خپل رضا دپاره وګرځي او الله تعالی دې په دې خیر مرتب کړي الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې چې د دغې وسایلو نه په استفاده د قرآن عظیم الشان پیغام خپلو کې سره شریک کړو نورو خلکو ته یې ورسو ځکه چې په دې کې زمونږ او ستاسې د دنیا او د آخرت عزتمندي او په دې کې زمونږ او ستاسې کامیابي ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين